په افغانستان کې د پولیو واکسینونو په ترسره کېدو بندیز ولګول شو. د افغانستان اسلامي امارت پرون رسماً د یو نوي فرمان په صادرېدو سره په افغانستان کې د پولیو وایرس پر واکسینونو بندیز ولګاوه، خو په وینا یې تر امرساني پورې به بند وي. د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت پروګرام د پولیو واکسین د رهبرۍ یو غړي د نوم د نه هلو په شرط ویلي پولیو ناروغۍ پر وړاندې دغه لنډمهاله بندیز د یو شمېر تخنیکي او سیاسي ستونزو پر بنا دی او ښایي ژر بیرته اجازه ورکړل شي. بلخوا پخواني افغان ولسمشر ښاغلي حمید کرزي اندېښنه ښودلې چې ورځ تر بلې په هېواد کې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ پیښې په ډېرېدو دي او موجوده حکومت باید د دې وایرس پر وړاندې ټولو ممکنه تګلارو ته اجازه ورکړي تر څو هېواد له دې خطرناک او وژونکي وایرس پاک شي. باید وویل شي چې پولیو یا ګوزڼ یوه ساري وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د دایمي فلج سبب ګرځېدی شي. د دې خطرناک وایروس دوه ډوله واکسینونه شتون لري چې یو یې د زرق له لارې او بل یې 2 څاڅکي د خولې له لارې تطبیقیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نه شي. تر بیا ښې چارې لویه الله مو شه.